نو هغه ملا صاحب هغه خپل خدای ته وی چې تر سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې او ما په درې طلاق بس خدای بلستان ته وخته نیمه سر لاندې کړه نیمه خپل لاندې ملا صاحب دا څه په غم وړ ما خو دمکی ورکوله طلاق نه خدای یریږي دا به خبرې شروع کړي میانځ کې هغې بلا خو سر خوله بنده کړه چې لږ ساعت تېر شو ملا صاحب نه خولې روانې شو سبا مې ویلې دي غړی خو مې او سبا را روان دي په دې ځای کې خبرې دې وکړې درې طلاقه مې وکړي نو ته څه کې زه به څه کوم او ښځه ومخته لاس خدای چې نه کوم سره مولا صاحب وایي دا څه په مصیبت جوړی لاړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس دروازه ورته وویل امام صاحب تهجد له پاسه امام صاحب یو غم کې ګیرې نو څه دي ښځې خبرې نه کولې ما ویل که سبا خطو پورې د خبرې ونه په درېو طلاق په طلاق یې هغې خولې ته جرانده هلکه خبرې مه کوې اوی څه کوې تا ورسره دی اوس نه ورسره دی جوړ پاس ته ورته شروع کړو کور والا سره لګیا وربه شیخیان په فکر مه کوې ما ته هغه څه دي امام صاحب پسې لاړ امام صاحب دروازې نه څه وکړې صاحب مسله کې ګیرې ښځې را سره خبرې نه کولې ما ورته وویل چې د خبرې په درېو طلاق و طلاق یې سبا خطو پورې دی نو کړې هغه مرداره خبرې نه کړې وي زه مړه خدای به خیر کړي ورځه درځه دې راغې د ښځې سره بیا کېناستې ښځې هغه سبا راپاتې که راوخت جوته م غار کې وځم ښځه مخ ته لاس ولې چې نه کوم بیا مې امام صاحب پسې لاړ ور عقل دې ته وخیال د فارسی بانان وي یا که علم را ده من عقل باید یو چټاکې علم له لس من عقل باید بعضې سړي سره علم کمی عقل یې زیات دی خدای ته ډېر کار کوي بعضې سره علم زیات عقل کمزوري تبه برباد شي غرق شي امام صاحب راغی وي د ښځې سره کښېنه ګړی خو نه وي امام صاحب جومات ګوټ کې ودرېد بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر ښځې خو وایي چې بانګ خو خلک وایي بانګ وایي چې سبا ښه بس بلستر نه مخ کاره کړه او خاوند ته وایي اقه دی سبا وخت تا نه خو خدای خلاصه کړم امام صاحب اواز وکړه سبا نه دی ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ووایي ولې دې خیال کوي او دا د طلاق لیکل دی زمونږ د علما چې ناجوړه ویې درته نه وي دی د رښتیا دا ټول د بسیار خورۍ او د ډېر خوراک د لاسه ناجوړه دي چېرته یو ملا به وویل چې لوګې نه مړه دي مولیان چې مري د هارټ اټیک چې مري مولا صاحب څه نه ډوډۍ خوړلې ډاکټر له لاسې ډاکټر ورته تاسې ټسټوب کېږي او وګرځي مولوي صاحب څه بیماري خو در کې نشته لم ډاکټر د ستړی کسر نه نوک پورې در پسې ګرځي په مرض ګرځي غوسه مو ورته ووایه بخت دا چې شی مې ډېر وهلی دا حقیقت موږ له خدای راکوي ډېره خدای راکوي شکر دی الله دې موږ له د شکرې طاقت راکړي نو ډوډۍ خبره مه کوه چې ډوډۍ به د کم ځای نه دي زما بچي باندې علم کړو ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ به د کم ځای نه روزي چا سره عزت چا سره عزت چا سره بچي چا سره مال چا سره دولت چا سره ژوند چا سره مرګ چا سره من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله إذا أرشي خزانة ما سرد فيخاص اندازنا دنا علم وكيف علم نشي قولي علماء لمن المسلمين مدرسة سلام تعالى قسم بخدای علماء بل مشران وکنه علماء پکم علارت روانی تابع غلط طلبو دي انشاءالله مختلف پدې ګوري دا د علماء برکت دي چې دا د دې د برکت موږ دلته راغون شوي یو علماء د ناس ته دا تاسو علماء سره خپل جوړ پیدا کې هر میدان کې علماء سره جوړ پیدا هر میدان کې عالم خپل محترم وګڼو خپل پیشوا او خبرې مکو عالم پسې سپکې مو وایي تبا بشي غرق بشي یو کسو او طالبانو پسې علماء پسې به سپکې سپورې وي او مدرسې ورته بند کړې وه زه مثال در کولی شم الله پاک جبه کې چنجي ورته کړي او که دنیا کې د سره خدای صبر وکړي صبر خو چې کوم انسان علماء پسې خبرې کوي کنځل کوي مدرسو پسې کنځل کوي بد رد وایي نو قبر کې د قبر وکړه د شکل د سپي و د نو راشه بیا ما علماء څه بیانوي د الله قرآن
د پیغمبر حدیث بیانوي چې ته علماو پسې خبرې کوې، ته په علماو خلک بدګمانه کوې، ته دین ته بند کړې، ته مدرسو پسې خبرې کوې، مدرسه کې څه بیانېږي؟ د خدای قرآن د پیغمبر حدیث بیانېږي. ته مدرسو پسې خبرې کوې چې د خلکو په مدرسو اعتماد ختم شي، په علماو اعتماد ختم شي، دین ته دې بند وتړه د خدای ظالم. خپل په بچو علم نه کوي او چې بل سړی کوي دا مولا ښه سړی نه دی چې خلک بچي نه ورلېږي، مدرسه ښه نه دی چې خلک بچي نه ورلېږي، اشاره پاتې شي. بچو علم علماء سره کېنئ، علماء سره میدان کې مسالم خپل مشر او خپل پیشوا کما ورپسې دی انشاءالله. غلط خبرې نه بولئ.